حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره ډېره زیاته مینه او محترم و چې یو ځل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواته راغلی او خپل ملګري ورسره و. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي وایي تاسو به چې کوم دی نن زموږ روټۍ وخورئ زه تاسو ته دعوت در کوم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورسره روان شو. دا صحابي ورپسې شاته روان دی او دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام قدمونه مبارک شماري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه نه تپوس کوي وی ولې عثمان قدمونه ولې شماري؟ هغه ورته وایي ای د الله رسوله زه قدمونه شمارم چې تاسو زما کور ته څومره قدمونه اخلئ چې زه د هر یو قدم په عوض کې یو غلام آزاد کړم. نو دا محترمو د هغوی چې کوم د مینه و د خپل پیغمبر سره ځکه خو ورته الله جل شانه په دنیا کې دومره انعامات ورکړي دي، په دنیا کې ورته د جنت بشارت ورکړي دي، د جنت زیری ورته ورکړي دي، په دنیا کې ورته الله جل شانه زمکه اسمان او دریابونه د هغوی مسخر کړي وو، د هغوی تابع کړي وو. محترمو هغه د یو څو صحابه کرامو په وجه چې کله هغوی ځنګل ته راغلل د ځنګل نه ټول ازمري چې کوم دی هغه ووتل او ځنګلي صحابه کرامو ته خالي کو. دا ولې محترمو ځکه چې هغوی به د خپل محبوب د خپل پیغمبر کلکه اتباع کوله، د خپل پیغمبر سره به یې مینه کوله. محترمو